غو مینوالو السلام علیکم، ستړي مشئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ. درنو دوستانو، د مورې تمې په زړه کې ناول د 12مې برخې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې یم. هیله ده ملتیا مو وکړئ. نه وروره، ته په کور کې پاتې کېږي. په دې خو پوهېږئ چې د پلار حالات ښه نه وي. سمه ده حمید لاله، څنګه چې ستاسو خوښه وي. هغوی لاړل. په کلي کې مې د یو خټګر سره دیاړي شروع کړه چې د کور خرڅ پرې روان کم. پلار مې خپل عمل غوښته او ما سره پیسې نه وې. د سهار نه تر مازدیګره مې له هغه سره کار وکړ. خټګر یو 100 کالدارې راکړې. د کور په لور روان وم. په یو دوکان کې مې د پلار لپاره د 10 روپو عمل دوا واخسته. مور مې رایاده شوه چې هغې ته به مې مڼې راوړلې. 2 دانې مې هغه هم واخیستلې. چې کله کور ته ورسېدم نو له ورنه مې نارې کړې: مورې، اوه مورې، تا ته وایم مورې. هک پک ودرېدم. ستونی مې ډک شو. په مړوند مې خپلې اوښکې پاکې کړې. حویلۍ ته دننه شوم. د پلار څنګ ته ورغلم. مڼې مې ورته ونیولې. هغه تریو ناست و. ځواب یې رانه کړ. پوهېدم چې ولې داسې دی. مخکې له دې چې په غوسه شي ژر مې د هغه عمل ورکړ. بیا یې سینې پورې ټینګ ونیولم. په خندا کې راته وویل: آفرین زویه، راکه، همدا مې غوښتل. واخله زویه، اوس نو دا یوه مڼه ستا او یوه هم زما. ما هم نیمه د حمید ماشومانو او نیمه خپلې کوچنۍ خورکۍ ته ونیوله. واخله خورې. لالا، ته یې نه خورې؟ نه خورکۍ، ما د باندې وخوړله. پلار مې زړه سواندي کوله. یوه شېبه مې داسې فکر وکړ چې هغه بلکل روغ دی، هیڅ نوه ناروغي نه لري. خو یو څه مې زده کړل چې هغه په ښه خوراک او د عمل په رسېدو خوشحالیږي. تر یوې اونۍ پورې مې کار وکړ. د هغه هر اړتیا مې پوره کوله. هغه هم غلی و. وروسته هغه خټګر 2 ورځې رخصتي راکړه. وزګار پاتې شو. نغدې ختمې شوې. پلار مې بیا په قهر ناست و. ورېندارې مې ورته یخه ډوډۍ راوړه او هغه خو به په غوړو کې سره کړې خوړله. نو ویې ویل: دا خو یخه ده. ولې؟ ورېندارې مې وویل: کاکا، غوړي نشته، ځکه مې یخه راوړله. هغه له غوسې ډوډۍ ایسته خطا کړه. څنګ ته یې ورنږدې شو او ومې ویل: پلار جانه، مه خفه کېږه. خټګر 2 ورځې رخصتي راکړې ده. سبا انشاءالله بیرته ورځم. هغه له مړونده ونیولم او کش یې کړم. 2 پړکۍ په مخ کلک کلک راکړل او ویې ویل: پاڅه، همدا اوس کار ته لاړ شه. سباناری مې ونه کړ. ناره خېټه خټګر پسې لاړم. ور مې ورته وټکاوه. راووت او ویې ویل: ته؟ او استاده، کار پسې راغلی یم. پلار مې غوسه و. له کوره یې وشړلم. اخ زویه، سمه ده، خو سبا راشه. سبا خو به راشم. د اوس لپاره که تاسو نه خفه کېږئ د دیاړۍ پیسې مخکې راکوئ. هغه جیب ته لاس کړ. 80 روپۍ راوایستې او ویې ویل: دا واخله، نورې را سره نشته. مننه مې ترې وکړه.
پتلو کې راته وویل واوره اسیره غرمه ده ډوډۍ را سره وخوره بیا به لاړ شي. نه استاده ژوندی اوسې زړه مې نه کېږي موړ یمه. دوکانو ته لاړم د 10 چارس او په نورو مې غوښه واخیستله. بیا کور ته لاړم. هغه ټوله ورځ خوشحال. ورځ تېره شوه. سهار وختي کار ځای ته ورغلم. د 14 کالو تنکی ځوان وم او د خټې کار دروند و. تر مازدیګره ښه مات او ګوټ شو. سر را باندې ګرځېدو. په ډېرو ستونزو خپلې کوڅې ته ورسېدم. خورکۍ مې چې ولیدم نو په منډه څنګ ته راغله او ومې ویل خیر شه خورې څه شوي؟ اوږده ساه مې واخیسته. لالا جانه پلار مې بیا په غوسه شوی دی. څه وی خورې؟ هو لالا هغه ته چا څه ورکړي د کور کالي او سامانونه یو پر بل ویشتل. ښه ته ارامه اوسه راځه چې ورشو. له دروازې دننه شوم. هغه بې حاله و. اعصاب یې بلکل د لاسه ورکړي وه. هر څوک به چې ورته نږدې کېده نو وهه به یې. یوه بوډۍ ښځه راغله ویې ویل زویه دا هماغه کسان و چې ستا پلار ته یې په ځوانۍ کې د لیونتوب مواد ورکړي وه. اوس چې د پلار وپېژندل نو بیا یې ورته پیچکارۍ وکړه او دا دی بې حاله شو. خو ترور یې ته یې پېژنې؟ هو مګر چېرته یې ولټوم؟ خدای دې دوی تباه کړي. زه ځم چې ناوخته دی. هغې امسا واخیسته او لاړه. لاس مې د زنې لاندې ایښی او د ده د علاج په سوچ کې ډوب وم. د شپې 12 بجې شوې. ستړیا مې له ذهنه نور فکرونه ایستلي وه. په همدې شیبه کې مې د سپو آوازونه تر غوږه شول. ژر د باندې راووتم چې کتل مې 3 دانې کوترې په حویلۍ کې ګرځېدې. پلار سره مې د بیلچې لاستی و. هغه یې ورته خوراوه او دوی به ورسره مستي کوله. ناڅاپه یې په وهلو شروع وکړه. چغه مې کړه صبر شه مه یې وهه ګناه لري. زما یې کله منله. 3 واړه یې مردارې کړې. پلار مې خپل کټ ته لاړ او ویې ویل دغو سپیو ټوله شپه غپارې کوه. ما هم ورته چاره وکړه. د هغو په لیدو خواشینی شوم. لړزه را باندې راغله. خپلې خونې ته لاړم. بړستن مې له ځانه تاوه کړه. الله تعالی ته په زاریو شو. په ژړغوني غږ مې وویل ای خدایا ای زما ربه ته په خپله ښه پوهېږې. ته مې پلار جان ته صحت کامله ورکړي. ته د روغتیا په نصیب کړې. ته دته سالم صحت ورکړي. تر څو به داسې کوي. تر سهاره مې له خفګانه تبه کړې وه چې کله لمانځه ته پاڅېدم دوی ته مې پام شو چې 3 واړه شخې شخې پرتې وي. چې 3 واړه کلکې شوې وې او پرتې وې. په ډېره ستونزه مې په یوه بوجۍ کې واچولې او په یو پټي کې مې خښې کړې. 8 بجې وې. د سهار چای مې پرېښود. ولسوالۍ ته لاړم. ولسوال ته عارض شوم. ولسوال ته مې عریضه ورکړه. په جریان مې پوی کړ. دا مې ورته هم وویل چې د هغه ظالمانو څېړنه وکړئ چا چې زما پلار دې حال ته رسولی دی. اوس یوه عیني شاهده وایي چا چې زما پلار ته ستن وهلې هغه پیژني
دوی په ژوندوني یتیمان کړو. ښه دولتي صاحب منصب و. د یوې چوکۍ لپاره یې زموږ ژوند تباه کړ. اوس تاسو ته اړ یم ما سره مرسته وکړئ. پلار مې د مرګ په څیر وهل کوي او زه په یوازې ځان هغه روغتون ته نشم وړلی. له تاسو هیله کوم ما سره یو څو عسکره ولېږئ تر څو یې په روغتون کې بستر کړه. ساتونکو ته یې غږ کړ او له ما سره یې ولېږل. هلته چې ورسېدو له دې ځایه مو په چچل روغتون ته یوړو. د هغه واټ محافظ یو دنګ سړی و. نوموړی سړی د سړک غاړې ته راووت چې پلار مې له موټره ښکته کړي، خو د پلار مې خوښه نه وه چې ښکته شي. دنګ سړي وویل له موټره ښکته شه. هغه د نه په بڼه سر وښوراوه. د په زوره سره هغه له مړبنده ونیو او کش یې کړ. پلار مې د ښکته کېدو سره سم دنګ سړی له پښو ونیوه او په ځمکه یې وویشت. عسکرو یوې او بلې خواته منډه کړه. د هغوی آمر عسکرو ته په غوسه شو او ویې ویل ولې تښتئ؟ هغوی بیرته راغلل او په ستونزه یې ولچک کړ. بیا یې رواني واټ کې بستر کړ. عسکرو د 500 روپو غوښتنه وکړه. ومې ویل ما سره خو 200 روپۍ دي، دا واخلئ او 300 به هغه وخت درکړم چې کار مې وکړئ، نو ولسوال ته به یې درولېږم. یو عسکر له غوسې ټوپک راپسې اوچت کړ. له ویرې مې غبرګ لاسونه مخ ته ونیول او په ټیټ غږ مې وویل ولې؟ آیا تاسو ته دولت معاش نه درکوي؟ هغوی چوپه خوله حرکت وکړ. د ډاکټر څنګ ته ورغلم. هغه راته نسخه ونیوله او ویې ویل لاړ شه دغه درمل راوړه. حیران پاتې شوم اوس به دوا په څه واخلم. درملتون ته لاړم. دوا د 1.5 روپو وه. هغه ته مې وویل ما سره خو پیسې نشته، یو کار به وکړو، 2 ورځې به در سره مزدور شم. هغه وویل هیڅ خبره نه ده، چې کله الله تعالی درکړي بیا یې راوړه. له هغه مې مننه وکړه او دوا مې ډاکټر ته یوړه. ډاکټر وویل دوا دلته کېږده، یوه اونۍ او بله اونۍ به د مریض پوښتنې ته راځي. نو تا ته اړتیا نشته چې دلته ایسار شي، ته تلی شي. د پلار څنګ ته لاړم. هغه ته مې وویل زه درنه ځم او انشاءالله بله اونۍ به راځم، په ځان دې پام کوه. هغه ځواب را نه کړ. مازدیګر چې کور ته لاړم. تر 2 ورځو پورې مې د غټګر سره کار وکړ. د اونۍ په آخره کې مې 300 د ولسوالۍ عسکرو ته ورکړي او له هغې وروسته ساتامې ته لاړم. د درملتون والا څخه مې مننه وکړه او د هغه پیسې مې هم ورکړي. لږه تازه میوه مې له ځانه سره واخیستله او د پلار څنګ ته ورغلم. هغه ولیدم، خوشحاله شو، روغبړ مو سره وکړ او مې ویل پلار جانه اوس څنګه یې؟ هغه وویل ښه یم زویه، خو زړه مې تنګ شوی دی، ما بیرته له ځانه سره بوځه. په دې کې ډاکټر راغی. ویې ویل تګ مګ نشته، خوره او څکه او همدلته اوسېږه. پلار مې وخندل. سمه ده نه ځم. ومې ویل پلار جانه دوا په وخت خوره او په ځان دې پام کوه، چې ښه شوې بیا دې وړم. زه اوس ځم چې کور کې څوک نشته. ویې ویل الله دې مل شه، ځه زویه په خیر لاړ شي، صحتمند شي پلار جانه. حرکت مې وکړ. په موټر کې ناست وم. په هډه کې سړي چغې وهلې واخلئ رنګ رنګ جازونه او ګوډیګانې واخلئ.
دا دي جازونه دي ګوډیګانې دي وګورئ راشئ واخلئ ګوډیګانې واخلئ. آخ مې کړ زهرا ته به یې واخلم. له ښیښې مې سر ور وویست ورغږ مې کړ کاکا جانه. هغه ما ته وکتل اشاره مې وکړه چې دلته راشه. راغی او له دواړو څخه مې یو یو ترې واخیست. موټر حرکت وکړ. د رسیدو سره سم ژر له موټره ښکته شوم. په څېره مې د خوښۍ مسکا خوره وه. غوښتل مې زهرا حیرانه کړم. کوڅې ته داخل شوم. کله چې د وره مخې ته ورسېدم ور مې خلاص کړ. زهرا ناسته وه او ژړلې. ژر مې غیږ کې پورته کړه ومې ویل ولې زما ګوډۍ ته ولې ژاړې؟ هغې وویل ته چېرته تللی وې؟ لالا زه تا پسې خفه وم. آخ خورې ته د دې لپاره ژاړې؟ ما نه خو دې زړه وایسته. زه خو د پلار پوښتنې ته تللی وم. او ای خورکۍ دا واخله ستا په څېر ښکلې ښکلې شیان راوړي دي. نور یې خپله وګوره چې څه دي. په لیدو یې حیرانه شوه. وی ویل آخ څومره ښکلې دي. مننه ګل لالا. هو ډېر ښکلي. او تا څه وویل ګل لالا؟ هو ولې ګل لالا درته ویلی نه شم؟ ولې نه خور جانې ته خبره یې چې ما ګل لالا چاته ویل؟ نه لالا ما به ګل لالا ارمان ورور ته ویل. زړه مې را ډک شو. سر مې ښکته کړ. اوښکو زما نه منله او لپې لپې روانې شوې. په داسې انداز مې پاکې کړې چې زهرا را باندې پوهه نه شي. خو هغې ولیدې او ویې ویل څه وشو وروره؟ دا اوښکې د ارمان لالا لپاره وې؟ خو ته مه خفه کېږه خورکۍ. تا به اوښکو تویولو ته پرېنږدم. اوس راځه چې ډوډۍ وخورو. وروسته له خوړو ناوخته و. شپه راغله او ویده شو. سهار وختي کار ته لاړم. مازدیګر چې راتلم په کوڅه کې زهرا لوبېده. په منډه راغله او راغاړې وته. دادا له روغتونه راغی. او مې ویل څه؟ ته رښتیا وایې؟ درځه چې کور ته ځو. په رښتیا هم ډېر حیران شوم. او مې ویل پلار جانه ته خو روغتون کې وې او ستا هغه درمل څه شو؟ وی خندل او وی ویل 2 ډاکټران مې په روغتون کې وویرول. هغوی زه پرېښودم. خو پلار جانه هغه درمل خو به دې راوړي وي که نه؟ ولې دې داسې وکړل؟ په غوسه شو. ځه لاړ شه درمل به دې راوړي وي. زه دې پلار یم او که ته؟ له ویرې مې وویل ښه سمه ده د سړک سر ته ځم کار مې دی. په کوڅه کې زړه ښځه روانه وه. په هر څه کې زما مورجانې ته تللې وه. هغې ته په کتو مې سترګې اوبلنې شوې بلکې هغې ته ورته وه. په غوږو کڼه ساده کالي او په څېره یې خندا خوره. خو زړه مې قابو نه شو کړی او په لنډو سلګو مې زړه ته اوښکې ښکته کړې. دغه شیبه مې پلار هم د باندې ووت. هغه چې ولیده په ژړا یې شروع وکړه او په ژړغونې غږ یې وویل زما اوس هم باور نه کېږي چې هغه به مړه وي. هغې زه یوازې کړم او خپله له دې ځایه لاړه. او مې ویل صبر ولره پلار جانه همدا به د الله تعالی رضا وه. اوس درځه چې کور ته ځو ناوخته دی. ورنداره مې ډوډۍ راوړله. پلار مې کېناست او ویې ویل اسیره راځه چې ډوډۍ وخورو. زما خو زړه ته نه کېږي. ورندارې مې وویل چې زهرا ډوډۍ نه خوري؟ نه هغه ویده شوې ده.
ښه زه هم ځم جومات ته. د ماسخوتن جمع تیاره وه. لمونځ مې وکړ. بیا چې راغلم د کوټې په یوه کونج کې اوږد وغځېدم. شپه تېره شوه. سهار 2 بجې وې. کتاب مې د تخرګ لاندې ونیو او د زهیر څنګ ته لاړم. چې کله به مې زړه خفه و له هغه سره به مې مشوره کوله. د سړک تر غاړې ولاړ و. غږ مې پرې وکړ، زهیره. هغه مخ زما په لور کړ. روغبړ مو سره وکړ او ورته مې وویل وروره غواړم ملي اردو ته لاړ شم. نور تنګ شوی یم. په دغه ورځنۍ مزدورۍ سره زه د کور ستونزې او د مور هیلې نشم پوره کولی. ښه به وي چې ملي اردو ته لاړ شم. که ژوند یاري وکړه نو بیا به هڅه وکړم. ستا څه نظر دی؟ واوره اسیره، ته اوس په څوم ټولګي کې یې؟ ولې تا ته معلومه نه ده؟ نه، زه په 11 کې یم. ما ته به څه معلومه شي؟ سر او کار مې د بیلچې سره دی. د چا تعلیم به په مغزو کې ساتم. بله دا چې زه د پردی مزدور یم. تر څو چې زور لرم بیلچه به وهم او چې زور مې خلاص شو بیا به څه کوم؟ وروره په مطلب دې پوه نه شوم. وروره مطلب مې دا دی چې 2 کاله اردو کې نه په تعلیم کې تیر کړه. 11 او 12 دې خلاص کړه. ښوونکی خو به شي که نه؟ حداقل پاکې جامې خو به دې اچوي که نه؟ ما غوندې خو به دې جامې په خاورو نه وي ککړې. زهیر جانه تا سمه خبره وکړه. ډیره مننه یاره. زه به هڅه کوم چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړم. راغاړې وځه وروره او هیله کوم اسیره د مور هیلې نیمګړې مه پرېږده. ورغاړې وتم او ومې ویل انشاءالله همداسې به کېږي. په لوی الله دې سپارم. ورځه وروره په مخه دې ښه شه. لاړم کور ته. شیبه په حویلۍ کې ودرېدم. مور مې یادېده. ناهیلي کټ کې کېناستم. ورېندارې مې چای راوړ. د هغې څېرې ته په لیدو مې داسې وانګېرله چې ګواکې هغه ناروغه ده، ځکه چې رنګ یې هم الوتی غوندې و. ومې ویل ورېندارې زه خو ستا د اولاد په څېر یم. ستا چې څه اړتیا وي د مور په څېر راباندې امر کولی شي. که څه تکلیف لري نو ووایه. هغې وویل وروره ښه نه یم، ډاکټر ته ځو. ښه ورېندارې راځه همدا اوس ځو. ولې نه؟ چای خو دې وڅښه. نه ورېندارې لږ مې څښلی بس دی. دوا مې واخیسته. 200 روپۍ کېدلې. 200 مې ورکړې. هغه وویل نورې؟ ومې ویل باقي به دې پور شي. کار کوم بیا به یې درکړم. هغه وویل په وخت به یې راوړي. ومې ویل انشاءالله. دا واته مې په زړه کې د مور ناول 12مه برخه چې تاسې په پاک او مهربانه خدای سپارم. پاک الله مو مل شه.